أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 188. په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي و ای پیغمبر و اذا سألك عبادي کله چې ستا څخه زما بندگان پوښتنه زما په حواله وکړي زما په اړه پوښتنه وکړي چې موږ د خپل رب څخه غوښتنه لرو دعا لرو چیرې ورسو څه وخت دا خپل غوښتنه ځنې وکړو فإني قریب زه ډېر نږدې یم هر ځای یم اجیبو زه قبلوم دعوة الداعي دعا د یو بلونکي اذا دعاني کله چې دغه بلونکي ما وبولي زما څه غوښتنه وکړي. دا خبره ځکه الله تبارک وتعالی خپل خوږ پیغمبر ته وکړل چې دا زما بندگان دا پوکه چې ستاسو رب داسې باچا نه دی لکه د دنیا باچاهان چې ته به د باچا دربار ته مزلونه کوې عریضه به ورته کوې د رسمیاتو وخت معلوم دی هلته به بیا مراقبین ناست وي هغو ته به یې ورکوې که د هغو خوښه سوه باچا ته به یې رسوي بیا که د باچا خوښه سوه ستا غوښتنه به پوره کوي. الله داسې باچا نه دی ستاسو رب دی ستاسو خالق دی داسې باچا دی چې په هر کور کې د هر چا سره په هره لحظه ستا هره دقیقه هره شیبه چې دی د الله سره یو پیشنهاد وغواړي لیکل لا نه غواړي څوک خبرول لا نه غواړي په هغه آن دې بس خپل رب ته اواز کوي د ده رب د ده خبره خپله اوري او د ده رب ده ته ډېر نږدې دی هیڅ نارې نه غواړي هیڅ په لوړ اواز او هیڅ لیکنه هیڅ ستړیا نه غواړي په قرار دی ووایي الله یې اوري بس هغه د ده غوښتنه ورته کوي. یو په دې وجه دوهم دا چې الله ډېر مهربانه ذات دومره مهربانه رحیم ذات دی چې سره د دې چې خپل بندگان په عبادت امر کوي د عبادت فضیلت ورته ښیي د نورو لارو یې هم تشویق کوي. هغه داسې دا د انسان فطرت او طبیعت دی چې یو چا ته ووایه چې دا پلانی کار وکړه مزدوري دې ستا او دا پلانی یو پلانی ګټې به هم وکړه او یا دا چې دغه نه دې مزدوري ده بل چې هر شی تا غوښتې زه در کوم نو هغه په ښه شوق باندې راځي دا خپل کار هم کوي مزدوري هم وړي یو بلابد غوښتنه کوي هغه غوښتنه هم کوي چې ګټه یې وسي. دلته رب عز وجل د روژې خبره وکړل چې تاسې روژه ونیسئ روژه ګران عبادت نو الله تبارک وتعالی دا خبره ورته وفرمایل چې دا روژه دا یوازې پر تاسو باندې فرض شوې نه ده دا پر پخوانیو امتونو هم وه تمامو ادیانو کې شته او د دې روژې په بدله کې به الله جل جلاله لوی اجر درکوي. بل دا چې تاسو په دې میاشت کې روژې نیسئ مزدوري خو به وړي دا د دعاو میاشت ده تاسو چې هر څونه شیان د الله څخه غواړي الله یې درکوي. الله چیرې دی الله تاسو ته نږدې دی د شپې غوښتنه ځینې وکړې د ورځې یې وکړې سهار یې وکړې ماښام یې وکړې پر لارې په مسجد کې په کور کې هر چیرې چې داسې ځای نشته چې هلته دې الله ستا اواز نه اوري او په زوره نارې وهل هم نه غواړي کرار په پټه باندې خپل رب ته اواز وکړه ستا رب یې اوري. دا یو بل تشویق سو د عبادت لپاره ځکه الله جل جلاله فرمایي وإذا سألك عبادي عني ای پیغمبره که زما بندگان زما په اړه پوښتنه وکړي چې الله چیرې دی موږ غوښتنه ځینې کوو دعا چیرې ورته وکړو فإني قریب زه ډېر نږدې یم هر وخت هر لحظه چې تاسې د الله څخه یوه غوښتنه وکړي الله یې اوري. اجیب زه قبلوم دعوة الداعي
دعا د یو دعا کوونکي اذا دعان کله چې ماته دعا وکړي نو دا خلک دې څه وکړي فلیستجیبوا لي زما احکام دې ومني کم احکام چې د روژې لمانځه او نورو عباداتو اړوند ما ور استولي دي بس دې دا کار وکړي زه د دې ټولې غوښتنې پوره کوم وليؤمنوا بي او پر ما باندې دې ایمان راوړي لعل د پاره د دې چې هم دې يرشدون دی پر هدایت باندې سي بس دا د دې ګټې دي او هغه امتیازات دي هغه غوښتنې دي چې زواده د پر کول ورکوم خو دوه شیان پکې شته یو شی دا چې څوک دعا کوي دا به ممکنه دعا وي الله تبارک وتعالى په دنیا کې یو نظام لري دغه نظام الله نه خرابوي په دې کې د الله حکمت دی دا نظام د خلکو پر رایه نه دی جوړ د خلکو رای لږ دي د خلکو رای ټیټ دي د خلکو رای نسبت د الله و علم ته ډېر ضعیف دي نو کچیرې الله تبارک وتعالى د ارچا غوښتنه ومني که ممکن وي که ناممکن وي که د دنیا د نظام سره سر خوري که نه خوري نو دا نظام به خراب شي په دې وجه باندې چې په دنیا کې دا فکرونه هم یو د بل سره بیل دي غوښتنې هم یو د بل سره بیل دي الله ته خو یو شانتي مخلوق دی که د چوپرک څخه پوښتنه وکړي هغه به دا وایي شپه ورځ به الله ته زارۍ کوي چې یا الله ته خو د لمر مه راخېږئ ځکه د هغه سترګې د لمره څخه بیلې کېږي لمر ته نشي راوتلی نو که چیرې الله تبارک وتعالی دغسې په انسانانو کې یا په حیوانانو کې د چا غوښتنه ومني نو لمر به بند سي او یو بل سړی به وایي چې یا الله ګر سره شپه مه راولې 24 ساعته ورځ کې یو بل سړی به وایي چې یا الله ټول عمر ورځ مه راولې شپه ورځ دي 24 ساعته دي شوی دا هغه غوښتنې دي چې ممکن نه دي یو سړی به وایي چې ما پیغمبر کې یو سړی به وایي ما ملائکه کې یو سړی به وایي ما اسمان ته وخېږئ یو سړی به وایي چې ګر سره باران وکړي ګوره دا د خلکو هغه غوښتنې دي چې ممکن نه دي دا د دوی شخصي تقاضاوې دي دا عالمي نظام الله د خلکو په غوښتنو په خلکو فرای نه خرابوي او نه تغییر ورکوي ځکه ډېر انسانان یوه غوښتنه کوي دا د ده ګټې اما لیکن د دنیا انسانانو بیا نقصان وي الله د دې دپاره یو قانون ټاکلی دی هغه قانون ماتول دا ناممکنې پوښتنې دي ناممکنې غوښتنې دي که نه نو الله پر هر شي باندې قادر دی یو ورځ داسې راځي چې دا د شپې و د ورځې نظام به ختمیږي یوم الاخره اخره ورځ ولې اخره ورځ ورته وایي نور د دې دنیا نظام له منځه ځي دا د شپې ورځې نظام له منځه ځي الله یې بیایي خو په هر صورت یو شرط دا دی چې ته دعا کوې هغه ستا دعا به ممکنه وي دوهم شرط دا دی چې کله ته دعا کوې هغه به روا کار وي د ناروا کار دعا مه کوه هغه دعا د الله د دشمنۍ دپاره دعا ده چې تی کوې داسې یوه غوښتنه وکړه چې د الله دشمني نه یې پکښې نغښتې یو جایزه غوښتنه وکړه روا غوښتنه وکړه چې د شریعت مقدسه سره په ټکر کې نه او د دې تر څنګ نو چې ته هره دعا وکړې الله یې قبلوي البته یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې مؤمن مسلمان دعا وکړي الله تبارک وتعالی دا دعا نه ردوي په درو شیانو کې یو شی خامخا وکړي یا چې د ده څه مطلوب او څه غوښتنه وه هو به هو کټ مټ هغه شی ورکړي او یا دا که هغه شی ورنکي د دنیا په ژوند کې دته یو صدمه را روانه وي د هغه صدمې څخه الله تبارک وتعالی د دغه دعا په برکت وژغوري هغه صدمه ځینې وګرځي د هغې څه یې وساتي خو دا ده چې کومه غوښتنه کړې ده دغه مطلوب شی ورنکي او یا دا چې د قیامت په ورځ باندې الله تبارک وتعالی په جنت کې دته یو لوی انعام ورکړي دی چې کله دا انعام وویني حیران پاتې سي چې یا الله دا انعام چې تا ما ته راکړی دی دا دې د څه په بدله کې راکړي د دې دپاره خو ما کوم ځانګړی عمل نه و کړی دته به وویل سي چې دا د هغه دعا په بدله کې تا ته درکول سو چې تا په دنیا کې وکړل خو هغه شی در نه کول شو په جنت کې دغه یو بهترین انعام درکول شو په هر صورت الله تبارک وتعالی ته خوش عبادت دعا ده راځو پسې آیت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی په د اول جز کې یو بل حکم چې د روژې اړوند دی دا بیانوي هغه حکم دا دی چې په شروع کې د اسلام د روژې ترتیب داسې و یعنې هغه مهال چې په شروع کې روژه فرض وه خلکو به روژه نیولې وه
ماښام چې به روژه ماته کړل نو د روژې تر ماتولو وروسته بیا د خوړل هم کولی سوای، څښل یې هم کولی سوای، جماع هم ورته جایز وه. خو کله چې به یې سترګې پټې سوې بیده به سو، بېرته روژه سوه، بیا دته خوراک څښاک جماع دا جایز نه وه. د سبا لپاره روژه شروع سوه. په دې مازې بېدېدلو سترګو پټولو سره نور د ده خوله بندېدل شروع کېدل. بیا به یې نو د هغه شپه هم روژه وه، د سبا ورځ به هم روژه وه. کله چې حکم داسې و، د دغه حکم د عملي کېدو په وخت کې څه پیښې رامنځته سوې. یوه پیښه دا وه چې یو صحابي چې ټوله ورځ ستړی و، مزدوري یې کړې وه، ماښام چې کله یې روژه مات وکړي د خوراک دپاره کور ته راغلی، بیبي یې ورته وویل چې فقط لږ انتظار وکړه، د خوراک شیان درته برابروم. دی چون ډېر ستړی بدخوابه و، پر هغه ځای باندې یې ځان اچولی و، سترګې سره تېرې سوي وې. چې سترګې یې تېرې سوې داسې روژه شروع سوه. د سبا لپاره روژه شروع سوه، نور خوراک د ده دپاره جایز نه و. نو بیده سولو د هغه شپه روژه سوه، د سبا ورځ بیا روژه سوه. د سبا غرمه ته ده ته د لوږې او ذوق په وجه باندې بېهوشي پیښه سوه، پیسته سوه، چپه سوه. یوه دا خبره پیښه سوه. د ځینو صحابهو څخه د شپې د خوب پر مهال د چا څه قصدن، د چا څه سهوا د خپلې مېرمنې سره د جماع کولو قصې او واقعې پیښې سوې. ځکه دا کار ستړی و، دغه واټن ډېر غټ و د روژې نیولو او د قید لګولو لپاره. الله تبارک وتعالی د آیت کریمه نازل کړي. په دې آیت کریمه کې حکم وکړي چې ماښام تاسې روژه ماته کړل، بیا ستاسې دپاره خوراک څښاک جماع دا جایز ټوله شپه، که بیده سوي یاست که بیده سوي نه یاست، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، د دې دپاره چې ښه تاسو ته هغه تور تار د سپین تاره څخه ښکاره سي، د تور تار او د سپین تاره څخه صبح صادق او شپه مراد ده. د شپې د اسمان ټولې کنارې تیارې نیولي، دغه توره تیاره ده. خیط الاسود تور تار دی، توره پرده ده چې پر دې ټوله دنیا او د اسمان پر افقو راګرځېدلې ده. او کله چې سهار کېږي یو سپین تار پیدا سي د اسمان په افقو کې. کله چې دغه سپین تار پیدا سو نو معلومه سي چې ټول اسمان تیاره نه دی نیولی، بلکې سپین تار هم پیدا سو. دا سپین تار یا دا سپیدې چې معلومې سولې نو خوله بنده کړي. خوله بنده سوه بیا به خوراک نه کوي، چې دا د پیشلمي آخر وخت دی، د سهار لومړی وخت دی، بیا تر ماښامه پورې دا حکم نازل سو. په دې حکم کې هم الله تبارک وتعالی دغه د سپېدو وخت ښودلی دی او هغه د ماښام وخت ښودلی دی. دلته زموږ ډېر خلک پر دې اذان باندې خطا وځي. اذان د خولې بندولو دپاره یا د خوراک کولو لپاره معیار نه. ټول خلک دغه پوښتنه کوي، هر کال په لسګونو په سلګونو پوښتنه کېږي. اذان شروع و، ما اوبه وڅښلې، روژه مې څنګه؟ نو مومن مسلمان ته خو دا فکر او د عقل په کار اچول پکار دي. اذان جلا عمل دی او سپېدې راچاودل دا د روژې دپاره جلا معیار دی. نو اوس دا مؤذنین دا خو اکثره داسې چې دا د وخت معیار په نظر کې نه نیسي، یا 5 دقیقې مخکې یا وروسته، خصوصا د پیشلمي پر مهال باندې ډېر کسان داسې د چا ساعت مخکې د چا ساعت وروسته خامخا یوه دقیقه یا مخکې کي یا یوه دقیقه وروسته کي. که یوه دقیقه وروسته کي نو د اوبو ګیلاس په لاس کې ورته ګوري چې اذان شروع کېږي دی ژر اوبه وڅښي. نو د اذان کې ناوخته کړی و 5 دقیقې، نو خو دا روژه دې ولاړه. او یا دا چې اذان تر خپل وخت وختي وکړي نو دی تږي څک اوبه نه څښي وایي اذان څه دی. نه مومن مسلمان ته په کار دا ده چې دا د سپېدو وخت معلوم کړي، خصوصا په اوس دنیا کې څومره اسباب و وسایل سته. او په روژه کې خو دغه نقشې بیا بیخي چاپېږي چې په دې نقشو کې لیکلي وي د پیشلمي د وختو د شروع وخت، د پیشلمي د انتها وخت او د روژه مات د شروع وخت. دا که د یو معتمدي مدرسې، د یو مشهورې مدرسې چې هلته علما وي، دارالافتاء وي، د یوې داسې مدرسې نقشه اتمن هغه د علماو تر نظر تېره سوي دا واخلي او د ځانه سره یې کښېږدي. په هره نقشه هم اعتماد نه دی پکار، ځکه خو ډېرې ادارې داسې شته چې هغه د خپل شهرت دپاره نقشه چاپوي، په دا نه پوهېږي، بس د یو بلې نقشې څخه یې کاپي کوي. هغه دارالافتاء او مدرسه او علما هغه خو نو بیا د خپل الهي مسؤلیت بولي. که یوه دقیقه مخکې وروسته سي نو دا خو ستر مسؤلیت دی، په سوو په زرو انسانان دي. نو کوشش دا پکار دی چې هره نقشه د دې استفاده ونیسي، د یو داسې ادارې
ادارې چې هغه معتمده اداره وي، علما پکښې وي، دارالافتا وي او مفتیان وي، د داسې ادارې نقشه واخیستل سي او عمل په وکړل سي، د هرې ورځې وخت ځان ته معلوم سي. او بیا دا ساعتونه چې راغلي دي العصر او الفجر ساعتونه ډېر دقیق دي. دا نقشې هم اکثره د العصر او الفجر ساعتونو څخه خلک استفاده کوي، دقیق دي. یو نړیوال سافټویرونه دي چې اعتماد د علماو ورباندې سوی دي، دقیق. البته په دې شرط چې جوړ وي، ځکه بعضې ساعتونه کې دا تاریخ لږ واوړي راواوړي، هلته دوی په دا خپل سیسټم کې عادي وختونه لري او مذاهب لري، 4 واړه مذاهب دا لري. هغه وخت کې هم لږ تغییر شته، دا د سپېدو پر وخت باندې. نو چې ته د هر مذهب پیروان یې، نو هغه ایکن دی درکوي، ته یې انتخابوې. خو په هر صورت نو د اذان ته به خلق نه ګوري، نو اذان کې وختي وکړي، اذان کې ناوخته وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا یغرنکم اذان البلال، تاسو دې دوکه نه کړي د بلال اذان. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو اذان بلال رضی الله عنه کاوي، هغه اذان به د تهجد اذان و. بیا به وروسته بل اذان عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه کاوه چې هغه د سهار اذان. پیغمبر علیه السلام صحابو ته حکم وکړي چې تاسو د بلال په اذان مه دوکه کېږئ، هغه مهال سهار نه وي، هغه مهال سپیدې لا نه راچاودلي، د تهجد وخت د پیشتبې وخت، تاسې خوراک څښاک کولی شي. خو په هر صورت دا خبره دې یادوي، کله چې یو چا پر اذان باندې خوراک وکړي، وروسته معلومه شوه چې اذان تر سپېدو مخکې سوی دی، هېڅ پروا نه کوي. او که اذان شروع د خوراک وکړي، معلومه شول چې سپېدې راچاودلي دي او دا کار یې قصدن وکړي، هم یې روژه ولاړه، هم کفاره باندې لازمه. او که سهون وکړي یا یې خوراک کړی، وروسته یې وکتل اذان سوی دی یا سپېدې راچاودلي دي، روژه یې ولاړل، قضا ورباندې سته او کفاره نسته ورباندې. د روژه مات په وخت کې هم همداسې حکم. حاصل و خلاصه دا چې فکر پکار دی، دا شروع او د پای وخت دا په فکر معلومول پکار دی، پر اذان اعتماد نه دی پکار. راځو د دې آیت ترجمه ته. احل حلال کړل سوي دي لکم تاسو ته لیلة الصیام، په شپه د روژې، الرفث رفث. رفث څه ته وایي؟ رفث ته یو خاوند د خپلې مېرمنې سره هر ډول تعلق دې ته رفث وایي، مګر دلته مراد او مقصود ځینې جماع ده. جماع کول الی نسائکم، د مېرمنو سره ستاسو. هن دغه مېرمنې چې دي لباسون جامه ده لکم ستاسو دپاره، وانتم تاسو چې یاست لباسون جامه یاست لهن د دې ښځو دپاره. لکه جامه چې د انسان عیب پټوي یا توره تیاره کې انسان پټوي، نو کله چې یو څوک نکاح وکړي هم د ډېرو ګناهونو څخه محفوظ سي، وساتل سي، ځکه هغه لباس دی ستاسو دپاره. علم الله، د الله علم شته چې انکم یقینا تاسو کنتم تاسو یاست تختانون انفسکم، تاسو خیانت د خپلو ځانونو سره کړی دي، یعنې هغه شرعي حکم قصدن یا سهون د څخه مات سوی دی. د شپې چې تاسو به د جماع کولو منع واست، هغه ستاسو څخه د عمل سوی دی. فتاب علیکم، پس الله قبلول د توبې کوي پر تاسو باندې، وعفا، عفا کوي عنکم، تاسو ته دا کړو اعمال دا در بخشي. فالآن اوس باشروهن، تاسو مباشرت د دې ښځو سره کوئ، جماع کول د تجایز دي. وابتغوا، تاسو طلب کړئ ما کتب الله لکم، هغه څه چې الله تبارک وتعالی لیکلي دي ستاسو دپاره. الله تبارک وتعالی تاسو ته اجازه وکړل او تاسو اوس طلب کوئ ما کتب الله لکم، چې الله تبارک وتعالی تاسو ته لیکلي، ای اباحة من الجماع او قدره من الولد، چې تاسو جماع وکړئ او بیا د هغه په نتیجه کې تاسو ته الله اولاد درکړي. یعنې دا ما کتب الله لکم څخه مراد یا جماع کول چې دا الله تاسو ته په مقدر کې لیکلي، یا دا چې د دې جماع په واسطه باندې تاسو ته الله اولاد لیکلی، نور دا تاسو ته جایز دي. او وکلو، تاسو خوراک کوئ، وشربو، تاسو څښل کوئ، حتی تر هغه مهاله پورې یتبینه چې ښه ښکاره کېږي لکم تاسو ته الخیط الابیض، هغه سپین تار، من الخیط الاسود، د هغه تور تار څخه، دا سپین تار او تور تار د چا؟ من الفجر، د سهار څخه. یو روایت کې راځي چې په شروع کې د من الفجر لفظ نه و، فقط داسې و چې لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، دا لفظ. بیا یو صحابي ته خپل بالښت لاندې یو سپین تار یو تور تار لاندې کړي، بیا به یې خوراک کاوی، په تیاره کې خو دا نه سره معلومېږي. چې ښه به روښنایي شوله، ده به ورته وکتل چې هغه سپین تار دی، دا تور تار دی، نو خوراک به یې بس کړي. بیا چې پیغمبر علیه السلام ته علم اوس، پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې دا ستا بالښت اوس دومرې لوی دی لکه اسمان، دا خو د اسمان په کنارو کې سپین تار او تور تار د سپېدو او د سهار
ښودل سوی دی. بیا وایي جبرائیل علیه السلام مستقل دا یو توری بل نازل کړي چې من الفجر، د سهار تور تار و سپین تار معتبر دی. ثم اتم الصیام، بیا تاسو پوره کړئ روژه الی اللیل تر شپې پورې چې هغه د لمر لوېدو وخت دی. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، په دې جز کې بیا یو بل حکم بیانوي. کله چې روژه سي، په روژه کې یو مهم عمل اعتکاف کول دی. په آخرو لسو ورځو کې اعتکاف سنت مؤکد دی. شلم ورځ روژه چې کله روژاتیانو ونیول، د دغه شلم په ورځ باندې تر لمر لوېدو مخکې مسجد ته داخلېدل، بیا د اختر شپه چې را داخله سوه، یعنې اخره روژه چې یې ونیول، تر دغه وخته پورې په دغه وخت کې په مسجد کې اعتکاف کول د سنت مؤکد دی. یو عام اعتکاف دی، یو مؤکد اعتکاف دی، یو واجب اعتکاف. دغه سنت مؤکد اعتکاف خپل شرطونه لري. هغه شرط دا دی چې په دغه ټاکلي وخت کې به وي. ګوره که د شلم په ورځ باندې لمر ولوېدی بیا ته اعتکاف ته داخل سوې، ثواب خو لري، مګر هغه اعتکاف چې سنت مؤکد دی هغه ادا نه سو، ځکه تر لمر لوېدو مخکې ته باید په مسجد کې حاضر یې. او دوهم شرط یې دا دی چې دا په مسجد کې وي، هغسې مسجد کې چې 5 وخته جماعت به کېږي، او ټولې ورځې به یې در پایه پورې به یې که دې 15 دقیقې هم په اخره ورځ مخکې اعتکاف مات کړي یا دې پرېښوی، هم هغه اعتکاف دې ولاړ. او نفلي اعتکاف د 15 دقیقو دپاره هم کېدلی شي چې د مسجد ته راننوځې، نیت ته اعتکاف وکړه چې د 2 رکعته نفل دې وکړل، بېرته ووځه. د 15 دقیقو دپاره چې ته دا 2 رکعته نفل پکښې کوې او نیت کوې دعا کوې، د دې دپاره هم اعتکاف، دا هم اعتکاف دی. خو دغه اعتکاف ته چې څوک داخل سو، نو دلته بیا د شپې او د ورځې دواړه مباشرت منع ده. که چا جمعه وکړل د ورځې خو روژه او د شپې که روژه نه ده بیا هم مباشرت وکړي، جمعه یې وکړه اعتکاف یې ماتېږي. دغه حکم الله جل جلاله بیانوي. ولا تباشروهن، تاسو جماع د دې ښځو سره مه کوئ. وانتم عاکفون فی المساجد، چې تاسو اعتکاف کوونکي په مسجدو کې یاست. تلک حدود الله، دا د الله حدود دي، د الله تړلي پولې دي، د الله د لوري احکام دي. فلا تقربوها، تاسې مه ورنږدې کېږئ. ماتول خو یې څه کوې، بلکې دغه حدود ته ورنږدې کېږئ. لامه کذلک، په دغه ډول باندې یبین الله، الله تبارک وتعالی بیانوي آیاته، آیاتونه خپل للناس د پاره د خلکو، لعل د پاره د دې چې هم دوی یتقون، تقوا والا جوړ سي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.